پیغمبر صلی الله علیه وسلم بینما هو یأمل دا انسان په ارمانونو کې او امیدونو کې پروت دی، زه به دا کوم او زه به دغه کوم او داسې به کېږي او دغه به کېږي او دا اذ جاءه الموت مرګ پرې راشي. همدغه ارمانونو به دې منځ کې راشي او چا چېرته دنیا پوره کړې نه ده او څوک چې په دې پسې داسې منډې وایي چې زه بلکل پوره کومه د ځان هسې ستړی کوي. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي د دې نه زیات وضاحت پکې والا هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امام احمد دا حدیث راوړی. ګوره په خبر به ملګري څنګه پوه کول، یعنی یو طریقه هغه نه ده استعمال کړې، بله طریقه یې استعمال کړې هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ګوتې داسې راټولې کړې او په ځمکه یې کېښودې، وی هذا ابن آدم، دا د آدم بچی دی. بیا یې دا لاس اوچت کو لږ شاته یې کېښودو، هذا اجله، دا د مرګ دی. آدم بچی کوم ځای کې دی؟ مخکې دی که شاته دی؟ مخکې. شاته څه شی دی؟ مرګ دی. بیا یې دا لاس داسې مخکې ویوړو، وثم امله، او دلته ارمانونه دي. دا منځ کې انسان دی، شاته څه شی دی؟ مرګ. هغه ارمانونه دي. څه ناشنا طریقې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې دا ملګري پوه کوي او هوښیار انسان دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره ولې دومره واضح کوي؟ تا ته دا وایي چې غم د دې وکړه دا کوم چې د وروستو نه روان دی دغه پرېږده کوم چې مخکې تللی، د دې غم وکړه دا کوم چې در روان دی دې دې راګیرئ. هغه تا نه راګیرئ، په هغه پسې خو ته منډې وهې. چې کوم لرې دی ستا ارمانونه او امیدونه هغه تا نه لرې دي، دا دې راګیرئ دا کوم چې لپسې شاته را روان دي. نو دا حدیث بنیادي حدیث دی په دې موضوع کې چې په دنیا کې خپل ارمانونه لنډ ساته او امیدونه لنډ ساته. او کله چې د ارمانونه او امیدونه لنډ دا ژوند بدل مزم درکوي. لکه مثال د یو سړي د ارمان دی چې ما ته 2-3 ټیمه روټۍ میلاویږي په حیا او په عزت سره، او د چاره باندې قرض مرض نه یو، بس د بچو تربیت پکې کوم او خپل ژوند تېروم. د ارمان ډېر حد پورې په اسانه پوره کېږي او ګټې جاخې نه ده او کور یې نشته، یاره یو کور جوړوم، بس یو 2-3 کمرې به چې ژوند پکې روان ساده ونته کور جوړوو، بس چې موږ پکې اوسېږو د چت لاندې شو. دا ارمان پوره کېږي. چې اوس ته دومره لرې تللی چې زما بچي او نوسي او کړوسي او دا خو صحیح ده چې ما 13 کمرې کور جوړ کړو، خو چې دا د هلکان ودونه وکړي او بیا د دوی بچي وشي او بیا د هغوی ودونه وشي، نو بیا به دوی چېرته؟ دا ته ډېر لرې تللی. دا تا د خپل ژوند څه کو؟ ګران کو. دومره لرې لاړې، دومره لرې. که دا خبره دې مختصر کړې قصه به ختمه شوې، خو تا خبره دومره ګرانه کړه.